د نن ورځې تر ټولو ډیر لنډ مهم او تازه خبرونه د پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل ګرانو لیدونکو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو رسمي بیان په طرز کې اعلان کړی چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد له کابل څخه دوحې ته ځي او ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته په رسمي توګه پیل کړي. ننګرهار په جلال آباد ښار کې د جاپان د یوې غیر دولتي موسسې د کارکونکي ډاکټر ناکامورا پر موټر برید شوی چې له ده سره نور 3 کسان او دی خپله هم پکې وژل شوی چې ټولو وطنپالو افغانانو پرې سخت خفګان او غبرګون هم ښکاره کړ. ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو نن ماښام د افغانستان لپاره د جاپاني خدمتګار ډاکټر ناکامورا پر وژنه غمرازي وکړه او په یاد کې یې شمعې بلې کړې. د جاپان لومړي وزیر د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د ناکامورا پر وژل کېدو غبرګون ښودلی دی. شینزو ویلي چې د ناکامورا مرګ هیښ کړی دی. هغه زیاته کړې چې افغانانو د نوموړي د مرستو قدرداني کړې او هغه یې ستایلی دی. ولسمشر غني په ننګرهار کې د یو جاپاني خیریه بنسټ پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې وسلوال برید پر کلکو ټکو غندلی دی او زیاته کړې یې ده چې ناکامورا له بېوزله افغانانو سره د مرستې لپاره هلې ځلې کولې چې د وطن د ډارنو دښمنانو له لورې په یو بزدلانه برید کې ووژل شو. ولسمشرۍ ته نوماندانو عبدالله رحمت الله نبیل، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون نن د کریم خلیلي په کور کې سره غونډه کړې ده او د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مشخص کاندید ته په کار کولو تورن کړ. د ناټو 80مه کلیزه کې ټرمپ او ماکرون لفظي شخړه کړې. د ناټو د 80مې کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې ټرمپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ته توهین کړی دی خو هغه بیا ظاهرا په صمیمیت سره ټرمپ ته جدي اخطارونه ورکړي دي. د نورو تازه خبرونو لپاره در سره پښتو ټاپ ټي وي یوټیوب چینل همدا اوس سبسکرایب او سره د ګونګړي نشان وهئ. خپل نظرونه مو راته د ویډیو لاندې کمنټ کې حتما ولیکئ. ویډیو در سره حتما لایک او نور دوستانو سره مو هم شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.